अस्सलामुअलैकुम मलगरू सबा په ایمرجنګ ایشیا کپ کې پاکستان او د انډیا د لوبډلې ترمنځ فائنل لوبه تر سره کیږي چې دا ډېر سخت میچ وي. د دې میچ په حواله سره محمد حارث ویلي دي او د دې میچ لپاره به سره د پاکستان سکواډ هم شیر کوم او د زیمبابوې په ټي 10 لیګ کې محمد حفیظ یو غټ ریکارډ جوړ کړی دی. داسې ریکارډ یې جوړ کړی دی چې مشکل لکه یو بالر دغه ریکارډ مات کړي. څنګه چې تاسو پته چې د زیمبابوې ټي 10 لیګ د امریکایي لیګ او د کینیډا ګلوبل ټي 20 لیګ شروع دی چې په کې د پاکستان او افغانستان ځینې لوبغاړي ډېر ښه ځلېدلي چې ډېر زبردست پرفارمنس یې ورکړی دي. نو پوره معلومات در هم په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. اول لازم مرګرو د ایمرجنګ ایشیا کپ په حواله سره خبره کوم. څنګه چې تاسو معلومه ده چې د انډیا لوبډله او د پاکستان لوبډله د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل ته وتلې دي. نو سبا ور پاکستان او د انډیا د لوبډلې ترمنځ د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل تر سره کیږي چې ډېر سخت میچ به وي. د ایمرجنګ ایشیا کپ د پاکستان او د انډیا د فائنل میچ به سبا د پاکستانی وخت مطابق په 2 بجې باندې شروع کیږي. د دې میچ په اړه کې کپتان محمد حارث هم ډېر غټ بیان جاری کړی دی. کپتان محمد حارث ویلي چې موږ د سبانی میچ ته بالکل چمتو یو، تیار یو او موږ ول پورا پریکټس او تیاری کړل. محمد حارث ویلي چې سبا موږ د انډیا نه په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د فائنل لوبه ګټو. محمد حارث دا سټیټمنټ دا بیان جاری کړی چې موږ د سبانی لوبې ته بالکل تیار یو. د دې لوبې لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل وي وکټ کیپر بیټسمن کیپټن محمد حارث، عمر بن یوسف، اماد بٹ، ارشد اقبال، حسیب الله خان، کامران غلام، مهران ممتاز، مبشر خان، محمد وسیم جونیئر، قاسم اکرم، صاحبزاده فرحان، سائم ایوب، شاهنواز دانی، طیب طاهر او سفیان مقیم. نو دا لوبغاړي به سبانی میچ لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل وي چې دینوا یولس لوبغاړي ګراوند ته کوزيږي. او دین علاوه محمد حفیظ د زیمبابوې په ټي 10 لیګ کې یو غټ ریکارډ جوړ کړی دی. محمد حفیظ د زیمبابوې په ټي 10 لیګ کې په بیګانی میچ کې په 2 ورونو کې 4 رنزونه ورکړي دي چې شپږ وکټ یې اغستې دي. نو یقینا دا محمد حفیظ په ټي 10 لیګ کې یو غټ ریکارډ جوړ کړی دی. دا ریکارډ په لسوریزو لوبو کې نه بلکې په شولوریزو لوبو کې دا ریکارډ ماتول هم ډیر مشکل کار دی. دین علاوه د امریکای چې کم لیګ شروع ده نو پای کې سبا د راشد خان د لوبډلې ډیره غټه مهمه لوبه تر سره کیږي چې دا غي سکور کارت بر سره بیا شیر کما. او د زیمبابوې په لیګ کې پرون د محمد نبی د لوبه هم تر سره شوې چې محمد نبی په 14 بالونو باندې 2 رنونه جوړ کړي وو. د زیمبابوې په ټي 10 لیګ کې عظمت الله عمرزی هم ډیر زبردست بالینګ کړي وو او یو خطرناک کیچ نیولو چې دا عظمت الله عمرزی له دې کې جایزه ایوارډ هم ورکړی شو. د زیمبابوې په لیګ کې چې ډربن کلندر په نوم باندې کوم لوبډلې نو پرې کې آصف علي غستې شوې چې آصف علي په 15 بالونو باندې 19 رنونه جوړ کړي په بیګانی میچ کې چې آصف علي ډیر خروانو خو بیا رنز اوټ شو. او بوم شاهد افریدي د کینیډا په لیګ کې په 12 بالونو باندې 23 رنونه جوړ کړي چې زبردست بیټینګ یې کړو. او په زلحق فاروقي او زمان خان هم د کینیډا په لیګ کې پرون ډیر زبردست بالینګ تر سره کړو چې خپل لوبډلې لپاره د میچ په ګټلو کې مهم کردار ادا کړی وو. د علاوه د کینیډا په لیګ کې نن د فخر زمان دلی او د افتخار احمد دلی لوب هم ده او د امریکای په لیګ کې د راشد خان دلی د لوبډلې او د حارث روب دلی د لوبډلې هم نن لوبه تر سره کیږي. نو تاسو نظر لرئ چې سبانه د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل میچ به څوک ګټي، پاکستان یا انډیا؟ خپل نظر زما سره ضروری شیر کړئ.